الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى پاغ بیشمار نعمتونو کی یولوی نعمت هغه دا دی چې یو بندله توفیق ورکي د دین د زده کولو او د بیانولو. بیا خصوصا زمونږ دا دور چې دی او دا د فتنو دا دور، ځکه خو ګوره حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبرې ته اشاره کړې ده چې د فتنو په دور کې د عبادت اجر بیا ډیر زیات دی. وجه د هغې دا دی چې قسمه قسم شبهې، شهوات، فتنې او نور ډېرې داسې خبرې چې هغه به ستا مخې له راځي او د دیندارۍ نه به دې منع کوي. په داسې وخت کې دینداري کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لکه یو سړی چې سکروټه ونیسي، نو سکروټه لاس کې نیول څومره ګران کار دی. دغه شان د فتنو په دور کې د الله بندگی کول دا ډېر ګران کار دی، مګر دا چې الله سبحانه وتعالی چاله توفیق ورکړي نو هغه ته اسانه شي. نو دا د الله لوی احسان دی په موږ باندې چې موږ د دین زده کوونکي ګرځولي یو، او دا د الله لوی احسان دی په موږ باندې چې موږ د دې دین خادمان ګرځولي یو. داسې ناشنا دین دی د الله چې د هغې خدمت کولو شرف او عزت دی. د دې دین خدمت کول هغه شرف او عزت دی، او که چا د دې دین سره ځان ټل کو نو فایده خپله ده، نه کوي نه دی کوي، الله له څوک نقصان خو نشي ورکولی. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الله وی که چاته نیغه لار میلاو شو خپله فایده ده، او که څوک ګمراه شو الله وی وبال په هغه باندې دی. الله ته نه ستا د دیندارۍ فایده شتي، نه ورته ستا د بېدینۍ نقصان شتي. دا مه ځباته په الله باندې، مه یې ځباته په عالم باندې، مه یې ځباته په ملګرو او په معاشره والا باندې. دا ستا خپله ګټه او نقصان دی، که کوې وکړه که نه کوې مه یې کوه. حجت قائم شوی دی. نو د الله څه ناشنا دین دی چې یو مؤمن د ارمان لري چې یا الله د دې دین خادم مې وګرځوه، چې زه دې خدمت وکړم. غټ نه غټ سړی که هغه مالداره دی، که هغه ښایسته دی، که نه نسب نه زورور دی او که بدن نه زورور، که هر څه دی، خو چې مؤمني او ایمانی زړه ته کوز شوي نو هغه دا ارمان لري چې ما په څه طریقه د الله د دې دین خدمت وکړي. نو الحمدلله چې الله موږ له څه نه څه توفیق را کړی دین د خدمت کولو، ځکه چې موږ به څه یو او د الله د دین به موږ څه خدمت وکړو. خو دا ټک خطا چې لګیا یو نو دغه څه نه څه باندې د الله شکر ادا کوو چې لا دومره موږ ته موقع میلاو شوې ده او توفیق الله را کړی. نو الحمدلله بیا پاک خبره باندې را جمع شو د الله سبحانه وتعالی کتاب زده کول، د الله سبحانه وتعالی کتاب بیانول، او د الله سبحانه وتعالی په کتاب کې سوچ او فکر کول. په دې باندې زموږ د را جمع کېده د یو لوی احسان دی د الله په موږ باندې. د نن نه 4 کاله مخکې په 2010 کال کې
منگا دا پورا قرآن دور تفسیر کڑا و بید آگین بعد دورہ تدبر القرآن و بید صحیح بخاری و بید بگر دو کالا دا وبارالا سلور کالا اللہ منگلا جون رکو دیزی تیرا و رسولی دا اللہ سبحانه وتعالی لوی نعمت و احسان دی دیر خواگا خواگا ملگری دیر قدرمن خپلوان دیر مومنان مسلمانان چاگا ارمانی کو چې بیا چرته داسې مجالسو کې شریک شو او ډېرو پکې ماته ویلو بیا به کله او بیا به کله هغه ورځ راله هغه خواږه خلک هغه زړه ته نږدې خلک هغه د خاورو لاندې پراته دي نو دا د الله سبحانه وتعالی نعمت وګڼه او احسان یې وګڼه او پرېږده سره زر به سئ او سپین زر به سئ او جیداد به سئ او ځمکه به سئ او پټی به سئ او شهرت بسی نعمت خدا دی چې ته د الله په کور کې کښېنه او مخامخ درته د عرش والا خبرې او هغه یې زده کې او هغه یادې او هغه بیانې د دې نعمت خبره کوه دغه خبرې موږ ته مه کوو چې سره زر او سپین زر او ریال او ډالر او روپۍ دا دنیا والو ته موږ وایو دا ځان سره کېده د دې نعمت تاسو خوند نه دی څکلی د په عرش والا باندې د قسم خورمه نن د دې دورې د افتتاح دا خبره وه چې دا به شروع کوو زه نور کله د ماسپښین کې لږ ویده کېږم چې سهار راپاڅم نن زه نه یم ویده شوی خوب نه راته وباله د دې خوشحالۍ د لاسه دا خوند دا دغه دنیا والو ته نه دی معلوم والله که روټۍ راته میلاو نه شي او که بیمار یم او که هر څه خو چې دا خبره دې په غوږ ولګېږي چې د الله کتاب به بیانوم یا به یې زده کوم یا به یې یادوم دا د ټولو نه لویه خوشحالي ده چې الله موږ ته نصیب کړې ده او دې نه دي خبر هغه دنیا والا دې نه دي خبر هغه خلک هغه تیم نه دي خبر چې ځان دین ته نسبت کوي او روان په ډکو اسلوب پسې دي یا روان صرف په بزرګانو پسې دي یا په یو خاص تنظیم او پارټۍ پسې روان دي هغه هم د دې د خوند نه دي خبر نو الحمدلله چې الله دا ورځ راوسته 4 کاله بعد لوی ژوند دی په 4 کاله کې دنیا د کم ځای نه کم ځای ته ورسېده او څه څه پکې وشو او نوي انسانان پکې دنیا ته رالو او ډېر پکې لاړو او څه بیماران شو څه روغ شو څه بوډاګان شو څه مالداران شو څه غریبانان شو څه نیمګړي شو 4 کاله کې څه نه کېږي په ویښتو کې پکې سپین لري نو 4 کاله بعد بیا الله په دغه دسترخوان باندې موږ راجمع کړو او په دغه مجلس کې د ناستې توفیق یې راکړو نو له الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت او دا الله چې څومره حمد او ثنا ووایو کمه ده موږ به صحیح وو زموږ دا کم علم او دا معمولي دینداري موږ به د الله څه حمد او ثنا ووایو خو کوشش کوو چې د الله حمد او ثنا ووایو چې موږ له دومره عظیم الشان نعمت راکړو خبره تاسو ته واضحه ده چې دا د دوره تفسیر افتتاح ده او د هغې افتتاحي درس دی او چې دوره تفسیر ویلی شي معنی دا چې د قرآن تفسیر به پکې کېږي قرآن دا ټکی دا ډېر عظیم الشان ټکی دی صرف دا ټکی زه د تفصیل د قرآن او د الله د خبر او ځان له خبرې دي صرف دا لفظ نه دی القرآن الکریم دا د مؤمن د زړه را بیداروي او مشران پرېږده زموږ ماشومان هم د دې ټکي ډېر عزت کوي ماشومان هم په دې باندې پوهېږي بوډاګان زنانه نارینه نو قرآن د الله حقیقي کلام د الله دی الله په خپله دا خبرې کړي دي دا یاده کوي دا خبره چې زړه ته هم دا خبره کوزه کړه که نه نو اثر به د باندې قرآن ډېر کوي د تاسو چې کوم مصحف په لاس کې نیولی دې کې چې د کوم رب خبرې د هغه په خپله کړي دي
بے جبریل علیہ السلام دا قرآن راوڑے دے دا غدا طرفنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل شوی دی. ابتدا دا وحی دا مکی پا خار کی شوی دا. میاش دا رمضان و شپا دا لیلۃ القدر و پا دیرش کالا کی قرآن نازل شوی دی. دیار لس کالا پا مکہ کی، لس کالا پا مدینہ کی. شروع دا قرآن دا اللہ نے شوی دا وقت با واپس کی. قیامت تا نجدی حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا قیامت پا علاماتو کی او دادا چی خلق با سحر را پاسی او دا سینونا او دا مصحفنا با دا قرآن دا ٹکی دا ہر سا اللہ ختم کری. نو قرآن شروع کی گی دا اللہ نے، یعنی خبری اگر کری دی، حقیقی خبری دی دا اللہ یو صفت دا دی چاگا خبری کئی. سنگ خبری کئی کیفیتون دا اللہ دا صفاتو منگتنی دی معلوم. نو کیفیت اللہ تسپارو او ایمانم پیدے چی دا حقیقی صفات تی دا اللہ. لکه خبری کول د دنیا اسمان تر کوزید د قیامت پورز به حساب کتاب لرایزی دا غلاسونه دا غسترګي دا غخپی دا غلیده دا غوریده په دې هر څه باندې زموږ ایمان دی. که شکر ته پوښتنه کی څنګه نو د څنګه جواب داري چې دا علم د الله سره دی. دغه چې موږ دومره خبره کوو څومره چې موږ ته الله ویلي دا ګنه اخو خبره به موږ الحمدلله هغه نه کوو. قرآن کریم هغه عزتمن او عظیم الشان کتاب دی چې د دې کتاب سره د کم مخلوقم تړون راشي کنه الله عزتمن کوي. د کم مخلوق چې تړون راشي دې سره بیا د کدا خبره قرآن الله نازل کړی دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، نو په مخلوق کې د ټولو نه عزتمن انسان هغه دی. بیا په واسطه د جبرئیل علیہ السلام راغلی، نو په ملائکو کې د ټولو نه عزتمن ملک هغه د جبرئیل علیہ السلام. په مکه کې ابتدا شوې ده، په ښارونو کې عزتمن ښار هغه مکه ده. رمضان په میاشتو کې عزتمنه میاشت هغه د رمضان ده. لیلۃ القدر شپه په شپو کې عزتمنه شپه هغه د لیلۃ القدر شپه ده. نو بیا چې د قرآن د چا سینې ته ورکو شوی دی هغه سړی عزتمند دی. بیا چې د قرآن چا مې یاد کړی دی او چا مې زده کړی دی او چا هم بیان کړی دی او چا پرې عمل کړی دی نو هغه سړی بیا عزتمند دی. قرآن د الله هغه کتاب چې لویه معجزه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او هدایت دی د ټول مخلوق دپاره. الله وی قرآن کې كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله دا کتاب ما پیغمبر نازل کړی دی په تا باندې د دې لپاره چې خلک راوباسي د تیرونو رڼا ته. هم په دې کتاب باندې به ته د تیرونو رڼا ته راوځې. هغه کتاب چې د هغې تلاوت کول د الله سبحانه وتعالی بندګي ده. ذکر رب العالمین د هغه مؤمنانو صفت کړی دی، ان الذین یتلون کتاب الله واقاموا الصلاة. هغه خلک چې د الله کتاب لولي او پابندي کوي د مانځه. مخکې ورځ کې یو جاهل لګیا وی مانځه دومره اهمیت نشته. ان الذین یتلون کتاب الله واقاموا الصلاة دا د مؤمنانو ګوره غټ صفت دی چې دوی مونځونه کوي. دا مې هسې اشاره وکړه دې خبرې ته. نو مؤمنانو غټ صفت هغوی د قرآن تلاوت کوي، دا د الله سبحانه وتعالی بندګي ده. قرآن کریم هغه کتاب دی چې په دې کې زموږ د ژوند نظم و ضبط ټول بیان شوی دی. اوس که څوک دا وایي چې ما ته پکې دا پلانې مسله میلاو نه شوه پلانې میلاو نه شوه، دا د ده کم علمي ده او دا د دې نقصان نسبت به ده ته کېږي نه د الله کتاب ته. د الله په کتاب کې هر خبره شته. وفصلناه تفصیلا، الله ښه په تفصیل سره خبرې بیان کړي دي. نو که سړی وایي چې ډېرې مسلې موږ د حدیثونو نه زده کړي دي، نو هم تا ته دغه قرآن وایي چې دغه پیغمبر خبره به مني. هغه دغه خبره هم د قرآن نه ثابته شو. قرآن کریم هغه کتاب دی چې چا ونیو او منګولې پرې ولګولې نو ده مضبوط پړی او مضبوطه کړۍ هغه راونیوه. هغه کړۍ هغه پړی چې د هغې دپاره شلېده نشتي.
او چا چې د قرآن نه مخ اړولی دی په لرې ګمراهۍ کې پروت دی. هغه قرآن کریم چې الله سبحانه وتعالی چیلنج ورکړی دی کافرانو ته او دی او ای به او څوک یې پوره کولی نشي. الله وی وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الله وی که تاسو په شک کې چې کیدای شي دا قرآن دی یو انسان خبري یا یو مخلوق د ځان نه جوړ کړی یو صورت د دې قرآن د صورتونو په شان راوړئ. دا نه چا پوره کړی دی دا چیلنج او نه به څوک سرته ورسوي د قیامته پورې، ځکه چې دا حقیقي کلام دی د الله. قرآن هغه کتاب د الله چې هغه په دې مصاحفو کې لیکلی شوی دی او په سینو کې یاد کړی شوی دی او په سینو کې ساتلی شوی دی، په جبو باندې د هغې تلاوت شوی دی، په غوږونو باندې هغه اورېدی کېږي او په دې کې مصروفه کېده دا په عبادتونو کې غوره عبادت دی. او څنګه به غوره عبادت نه وي چې د دې په یو ټکي ویلو سره الله تعالی لس نیکیانې درکوي. په دې قرآن کې ټول علم پکې پروت دی، په دې قرآن کې ټول علم پروت دی، په دې قرآن کې احکام، شرایع، مثالونه، حکمونه، حکمتونه، نصیحتونه، تاریخ، قصې، د کائنات نظام، د توحید خبره، د شرک خبره، د پیغمبر د تابعداري خبره، دا ټولې خبرې د الف نه د یا پورې دا په دې قرآن کې شته. او بیا ویم که څوک پې پوهه نه شي د هغه د ذهن او د هغه د دماغ او د هغه د فهم کمزورتیا ده. قرآن کې هیڅ کمی ولله الحمد هغه پکې نشته. او څوک چې د دې قرآن نه غافله شو قسم پرې ته خورم په دې باندې چې د ده ژوند به ګډ وړي، دا کیدی نشي چې د ده ژوند دې برابري. زما خواله چې څوک هم راځي او څه مسله ماته بیانوي زه دوه تپوسونه اول د سړي نه لازم کوم مخکې جواب ورکوم، څه جاخم بیان کړي زما ژوند کې دا دی او دا مسله ده، زه ورته لمونځ اودس کوې که نه کوې او دغه شان د الله د کتاب سره دې تعلق څنګه دی. که دې کې برابري ژوند ستا برابري، که دې نه ته اخوا دېخوا وي که نه ژوند دې اخوا دېخوا دی. دا د ننني درس کې یو اهمه فایده یاده کړه. هغه وخته پورې ستا ژوند نه برابرېږي او ځان مه ستړی کواسې که ته د ژوند د برابرولو کوشش کوې او قرآن به په تاقچه کې پروت او په هغې باندې به انچه دوړه پرته وي ستا ژوند نه برابرېږي، ستا په ژوند کې خوشحالي نه راځي چې کله دې قرآن پرېښودی. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله وی څوک چې زما د یادولو نه د قرآن نه مخ واړی او غافل شي که نه ژوند الله وی هغه له به زه تنګ ژوند ورکوم. دا تنګ ژوند دې ته نه وي چې دې کې پیسې نه وي، دا ګوره یاده کړي دا خبره. د عوامو دا مطلب دی چې کله ورته ته وایي الله به د خوشحالي ژوند درکړي دا مطلب دی چې کروڑپتی لکپتی به شي. او چې ورته ژوند به دې تنګ شي معنی دا مزدوري به نه وي. نه نه، ژوند تنګېده معنی دا چې ژوند کې به د خوشحالي نه وي، راحت به نه وي، سکون به نه وي. کیدای شي ډېر مال در سره وي، کیدای شي بچي دې هم ډېري، ښځې دې هم ډېري، جایداد به دې وي، کورونه به دې هر څه به وي، خو ژوند کې به دې سکون نه وي. او ښایسته ژوند دې ته نه وایي چې ته به سم مالدار یې بس دغې ته ښایسته ژوند نه. کیدای شي ښایسته ژوند کې الله تعالی مال ډېر درکړي، خو اهمه خبره ښایسته ژوند کې د الله سره تعلق، زړه کې اطمینان، سکون او راحت. او کیدای شي غریبي، کیدای شي بچي دې نه کېږي، کیدای شي بیماري، کیدای شي کمزوری، کیدای شي او کیدای شي، خو بیا به دې ژوند د خوشحالو ژوند. یو اثر کې دې سره راځي دا واورئ. ګوره امام دارمي راوړی دی او نورو ائمو هم راوړی دی. په هغې کې دا دی چې کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم. د الله دا کتاب په دې کې خبر د پخوانو پروت دی. وخبر ما بعدکم، او د راروان وخت خبرونه پکې پراته دي. وحکم ما بینکم، ستاسو په منځ کې چې څه مسلې راځي د هغې فیصله پکې پرته ده. هو الفصل لیس بالهزل، دا ټوغې نه دي. ګورئ د حق او د باطل په منځ کې فرق راولي. چا چې پرېښودی دی الله ذلیله کړی دی. ومن ابتغى الهدى في غیره اضله الله، او چا چې هدایت د قرآن نه علاوه په بل ځای کې لټولی دی الله ګمراه کړی دی. فهو حبل الله المتین،
دا اغا مضبوط رسید دا اللہ وهو الذکر الحکیم او دا اغا دا حکمتونو ندک نصیحت او کتاب دے وهو الصراط المستقیم او دا کتاب ومدق نیغ لار دا دا اغا کتاب دے پا دا اثر کی دا دی چی سوک بکی بدلون نشی راوستے اللہ حفاظت کرے دے ولا يشبع منه العلماء او پا دی سرا پا دی قرآن باندی علماء نمڑی دیندار مؤمنان پی نمڑی گو ذکر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بدا خبر کولا وی کچرت زمانگ زلون سپا شو پا قرآن باندی ومارن شو زتانا دا تپوس کم تاخیری پیر قرآن کل راغسته دے کستا جواب دائی چی قرآن سر زمارا بیتا دیر نئی تلاوتی لاسی خاص نکوم درسون ناورم پا تفسیری نپویگم پا ترجمه نپویگم ستا پا دی زلکی دیر جافی دی دنیا پرتی دی او سو پوری چی دا جافی ستا پا زلکی پرتی تا قرآن تنیشی راو پس که دے دی قرآن لزلکی زیور کول غواری او نجم کی دی قرآن سر محبت او دا اللہ دا نافرمانی سر محبت او نجم کی دی قرآن سر محبت او دا پیغمبر دا نافرمانی سر محبت قرآن با یادوم سندری باورم دا غنکی قرآن باورم پیلمون با گورم دا غنکی قرآن باورم او خپل منمانی با کوما او قرآن بانی یار پوه نشو دا نشی که دی قرآن بانی پوهی گی آغا سلی چی زلکی ولا زیور کی نو دی اثر کی دا دی و دی روایت کی چی دا آغا کتاب دی چی علماء دا دی پا بیانولو باندی نمڑی او پا دی که چوی کم عجیب اخبار و خبری و حکمتون دی آغا نختمیدون کی خبری دی او ای دا آغا کتاب دی چی پیریانو باندی اثر کرو کل چاوی واوریدو چاچوی دا قرآن بیان کو صدقہ دے برشتیاوی ومن حکم به عدلا او چاچی پا دی قرآن فیصلو کرد دا فیصلو دا عدل و دا انصافی ومن عمل به اجرا او چاچی پا دی قرآن عمل کرد اجر بوتا ملاویگی ومن دعا الیه هدی الى صراط مستقیم او چاچی دا قرآن طرف تا دعوت ور کرد اللہ بوتا نیغلار کئی نو دا زمان دا رب کتاب دے دا زمان دستور دے دا زمان قانون دے دا زمان جون دے دا کتاب زمان حرس دے او کمان دا قرآن ونوائیو او دا دی تفسیر او ترجمه ازدنکو نوری دا کار تاسو یهود و نصاراو تا پر خود دے گا سنگا یهود و نصارا بر عزیز ہم پا کتاب کی بسوچ کے اگو با پیزان پوئی او دارتویم چی دیرو پیزان پو کڑے دید پارا چی پا دی مسلمانانو بانی ردو کی دیرو پیزان پو کڑے دی او دیر مسلمانان تفسیر او ترجمه پریدا دا قرآن تلاوت ولا لوسه پوری لان ورسی دا کار اگوی تا پروت تے منگ چی خبری شروع کو زمان درب کتاب زمان درب کتاب تا پی سمر پوئی زمان درب کتاب تا تا سمر یاد دی زمان درب کتاب تا لی تلاوت درزی نه تلاوت ورزی نه پی پوئی نه ولا ترجمه ورزی نه ولا تفسیر ورزی نه پی عمل کی دا کو بڑا ویسی تشی دخلی خبری زمان درب کتاب و زمان درب کتاب درب دا کتاب قدر خداو چی تا ازدکڑے وی تا خوی تلاوت کم سے کم تلاوت خودی صحیح کولے کن اغم تالا ندرسی قرآن اغا کتاب دے چی بدی کی هیچ شک نشتی و دا سمر خبری جتا اس بیانوم نمکن دا یادی کئی دید پارا چی پا دیر روانو ورزو کی چی بتا سو دا اللہ بتوفیق سرک دا کم کتاب درسونی تکی دا معمولی کتاب بنگنی ہوئے اللہ وی القرآن پا دویم سورت کی پا ابتدا کی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللہ وی دا کتاب هیچ شک پا دی کتاب کی نشتی ضرب برابر شک پا دی کتاب کی نشتی او پا دی کتاب کی ہدایت پروت تے دا تقوادار و خلقو دا پارا یعنی کسوک ہدایت گفتگواری دلتا بتا تا ملاوی مانزی کی تاسو آیت ووریدو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اللہ وی دا قرآن لار خی سلیتا نیغ لار بلا لار نشتی دا قرآن نالاو بلا لار نشتی تبی روان شده بار بار دا تبیایم که سڑوی حدیث نو حدیث دے که دن نرائزی ذکر چی ام پا دی قرآن کے پا حدیثو باندی دا عمل کولو حکم شوه دی نو لار دا قرآن و حدیث
دقه یو لار د هدایت لار ده او که نور ته به هدایتونو پسې ګرځي به بل ځای ګرځي نو هسې ځان ستړی کې تا ته هدایت نشي میلاویدی هغه کتاب د الله چې الله ورته ښایسته کتاب ویلی دی الله نزل احسن الحديث الله خبرې را کوزې کړي دي را لېږلي دي خو ښایسته خبرې ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیث او چې الله خبرې هغه به څنګه ښایسته نه او چې الله خبرې هغه به څنګه رښتینې نه او چې الله خبرې هغه به څنګه په زړونو باندې اثر نه کوي او چې الله خبرې هغه به څنګه د مؤمن په ژوند کې بدلون نه راولي الله سبحانه وتعالی همدغه آیت کې مخکې د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی او چې دا صفت په تاسو کې الله وایي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الله ویدیسی کتاب دی چې مؤمنان کله په دې کتاب کې د یری خبره ووري نو په جسم یې ویښته ودرېږي غونه یې پې ځیږ شي او چې کله د الله د رحمت خبرې ووري نو بیا یې زړونه هم نرم شي او سرمنې بیا نرمې شي ذلك هدى الله دغه کتاب دا هدایت ته د الله د طرف نه الله سبحانه وتعالی یو آیت کې ډېره یعنی د فائدې خبر د یاد کوي دی یو آیت کې څومره فائدہ ده الله وی سوره بقره کې قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين وهدى وبشرى للمؤمنين بديو آيات كده القرآن يوصل صفات وورا بديو آيات كده فإنه نزله على قلبك بإذن الله دا القرآن الله نازل کرده بواسطة دا جبريل على قلبك پزر دا پیغمبر راکو شوه ده پزر دا پیغمبر دا قرآن راکو شوه ده بإذن الله پا اجازت دا اللہ راگلے ده مصدقا لما بین یدی مخکینی چی سمر کتابون دی دا کتاب دا بوی تصدیق کی وهدن پا دی قرآن کی ہدایت تے وبشرى للمؤمنین او پا دی قرآن کی زیر دی دا مؤمنانو دا پارا دا پا دیو آیت کی اللہ سبحانه وتعالی دا یوسو صفات دا قرآن ذکر کری دی قرآن اگا کتاب دی چی اللہ حفاظت کی او ذکر دا وسه پوری چی چا هم کوشش کرده دی پا قرآن کی دا تحریف کولو او پا دی کی دا بدلون را وستو ناغنه دی کامیاب شوه ذکر اللہ وی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ وی دا وحی ما نازل کرده دا قرآن و حدیث دوارا پکر ایزی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ وی زی حفاظت کون کے قرآن اگر کتاب دے چی دی کی گورے اس کو گوالے نشتی اس کو گوالے پکی نشتی ذکر اللہ وی الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حمد او تعریفونه دا غرب د پاره دي چې په خپل بنده باندې وی دا کتاب نازل کړی دی او دې کې څه کوګوالی نشتی ګورئ هغه قرآن به موږ وایو چې د دې آیتونه الله د حکمتونو نه ډک کړي دي الله د دې آیتونه مضبوط کړي دي او بیا په خپله د هغې وضاحت کړی دی نو څه ناشنا آیت دی الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هذا كتاب چی آیتونه د حکمتونو نه ډک دی الله وی هغه کتاب چې آیتونه مضبوط آیتونه دي ثم فصلت من لدن حکیم خبیر
او بیا د دغه حکمتونو نه د دې ډک ایتونو وضاحت هغه حکیم او خبیر ذات په خپله کړی دی. نو څومره عظیم الشان کتاب دی هغه کتاب چې الله سبحانه وتعالی وایي په دې کې رحمت دی د مؤمنانو دپاره، په دې کې نصیحت دی زموږ دپاره. ځکه الله وایي اولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الله په دې کې رحمت دی د مؤمنانو لپاره، په دې کې نصیحت دی د مؤمنانو لپاره. او چې د قرآن نه څوک نصیحت وانه لري بل به د څه نصیحت لري؟ د قرآن زموږ طرف ته د الله دا رالیږل زموږ طرف ته د قرآن دا د الله رحم دی په موږ باندې چې موږ ته د ژوند د تېرولو طریقې وښوه، موږ ته خپل ځان وښوو چې ستاسو رب یم، موږ ته توحید وښوو، موږ یې د شرک نه منع کړو، موږ ته یې د شرک وضاحت وکړو، موږ ته د دې پیغمبر د تابعدارۍ امر وکړو. زموږ دنیا او آخرت د دې قرآن د لاسه اخیسته کېږي. دا رحمت دی د الله او نصیحت دی زموږ دپاره. دا قرآن دا نور او رڼا د الله د طرف نه. ځکه الله وایي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الله وی تاسو ته کتاب درغلی دی چې هغه نور دی زما د طرف نه رڼا ده، واضح کتاب دی. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. چا چې د دې قرآن تابعداري کړې ده الله وی زه ورته د سلامتیا لارې ښیمه، زه ورته هغه لارې ښیمه چې په هغه لارو باندې به دی روان شي نو دی به بچ شي د فتنو نه، د عذابونو نه، د مصیبتونو نه، د غمونو نه، د دردونو نه، د تکلیفونو نه، د هر څه نه به بچ شي کله چې په دې قرآن باندې منګولې ولګي. او خبرې ډېرې د قرآن په باره کې په قرآن کې، و انشاءالله که الله ماله ژوند راکړو توفیق د بیانولو راکړو هغه په خپل د قرآن په دې منځ کې راځي. خو صرف د حدیثونو د شروع کولو نه مخکې چې حدیثونو کې فضایل راغلي دي یو آیت طرف ته اشاره کوو چې دا څومره عظیم الشان کتاب دی، څنګه زری اثر کړی په پیریانو باندې. پیریان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغلي، سیرت کې دا قصه ذکر شوی و طائف په موقع باندې، طائف ته چې په سفر تلل او د هغې نه علاوه هم، او دا به م انشاءالله تفسیر په دوران کې دغه ایتونو چې کله تفسیر کوو هلته به د تفصیل بیان کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قرآن تلاوت کوو، پیریانو هغه تلاوت واورېدو، او پیغمبر ته هم پته نه وه چې پیریانو تلاوت اورېدلی، خو الله ورته ووایي او دې ته غوږ کېږدي. او په ډېرو زړونو باندې دا قرآن اثر نه کوي د بېدینۍ د لاسه، د ګناهونو د لاسه. هغه پیریان چې دا ګوره دې وخته پورې مشرکان دي، لا اول پیر قرآن واورېدو. قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. اے پیغمبر ووایه دې خلکو ته چې ما ته وحي شوي ده، الله راته ووایي چې بعضو کسانو په پیریانو کې قرآن واورېدو. اول پیر یې واورېدو، او چې څنګه یې واورېدو که نه څه ناشنا خبره وکړه. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. یاره یقینا دا خو موږ ډېر عجیبه قرآن واورېدو، څه ناشنا خبرې موږ واورېدې. يهدي إلى الرشد فآمنا به. دا خبرې خو نیغې لارې ته سړی بوځي. فآمنا به به زموږ په ایمان دی، په اولني پیر اورېدو سره زموږ په ایمان دی. سورة الاحقاف کې بیا الله لږ تفصیل کړی دی. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. الله وی کله چې ما درولېږل بعض پیریان ستا خواته اورېدو یې ستا تلاوت، او څومره ادبناک. فلما حضروه قالوا أنصتوا. دا قرآن چې څنګه واورېدو غلی شي، غلی شي. ادب او چا کې چې ادب وي که نه دله علم فایده ورکوي.
دوی کې ادب هغه قرآن ولا فائدہ ورکړه که نه ورکړه ادب یې زده کوي دلته چې کوم ملګري ناست دي څوک چې مایني څوک چې زما خبرې اوري ټولو ته دا چې څوک ورته پکې ادب نه وي ته علم نشي زده کولی موږ سره ډېرو ملګرو سبقونه ویلو اوس هم موږ ته معلوم دي یو شان سبق موږ ویلی دی یو ځای مو وخت تېر کړی هغه هر څه تېر شوي دي او ګډوډ شوي دي او په دنیا کې ورننوتي دي موږ ته معلوم به کې بعض هغه بې ادبه چې د استاذ بې ادبي کړې ده یا د کتابې کړې ده یا د غزي کړې ده مخکې نه یې دي نو ادب چې دې کله وکړو د نیکانو خلکو د علماو د الله د کلام د پیغمبر د حدیثونو د علم د کتاب که هر کتاب نو علم بدن الله جوړ کړي یو په دا واقع دلیل دی او دویم دا به راشي انشاءالله تفسیر په درسونو کې چې کله د موسی علیه السلام مقابله وه د جادوګرانو سره نو د جادوګرانو ادب وکړو د موسی علیه السلام او تپوس یې وکړو تاسو اول شروع کوئ که موږ شروع وکړو د ادب وکړو نو ځکه مفسرین وایي چې د ادب د لاسه سحر هغوی کافرانو او ماښام له شهیدانو سحر کافران ماښام شهیدان ادب د لاسه د موسی علیه السلام ادب یې کړه نو کوم سړي کې چې د استاذ ادب نه وي د کتاب ادب نه وي د غزي ادب نه وي دې څه وخته پورې په دې لاره روان وي خو مخکې نه ځي نه کامیابېږي نو څومره ادبناکو دا پیریان غلی شي غلی شي ښه دویم کار هغو دې نور ایتونو کې ذکر شو سورة الجن کې چې ایمان یې راوړ څه ناشنا خلکو زموږ هغه پکې د بعضو شپېته او اویا کاله شوي دي په خپله پې نه دي پوه نو بل به څه دعوت ورکړي او چې په خپله پې پوه شي نو خپلې ښځې ته هم نشي بیانولی دوی قرآن واورېدو ادب یې وکړو ایمان یې پرې راوړو اثر یې پرې وکړو الله وی فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين الله وی څنګه چې د قرآن د تلاوت ختم شو لاړو خپل قوم له دعوت ورکړو دې به قرآن یې زده کړي تاسو دلته نه چې قرآن یې زده کوئ مسله راغله دا مسله به خلکو ته بیانې په خپله به پې عمل کې نورو ته به یې رسې او چې څنګه دې قوم ته ورسېدو که او بس اواز یې وکړو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی ای قوم وی موږ یو کتاب واورېدو چې د موسی علیه السلام نه بعد نازل شوی دی نو بیا دعوت یا قومنا اجیبوا داعی الله پیریان لیږي دي وی ای قومه الله د طرف نه دعوت ورکوونکي د دعوت ګورې قبول کوي په لږ وخت کې په دوی باندې دومره اثر وکړو دا دغه عظیم الشان کتاب دی او څنګه به اثر نه کوي څنګه به اثر نه کوي دا قرآن الله وی سورة الحشر په آخره کې که چېرته دا قرآن الله وی ما نازل کړی وی په غره باندې نو غر به ریزرېده شوی لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله غر به ریزرېده شوی او ډېرو انسانانو باندې چې دی نو والعیاذ بالله هېڅ اثر پکې نه کوي هېڅ د هغوی په ژوند کې څه تبدیلي رانه ده حدیثونو کې ډېر حدیثونه دي دې باب کې چې د قرآن د زده کړې فضیلت بیان شوی دی تاسو به اورېدلي همیشه علما چې کله یو مسله بیانوي یو عبادت بیانوي مخکې د هغې فضایل بیانوي څه فایدې دي دې فضایل جذبه شي شوق پیدا شي یعنې اوس موږ د قرآن زده کوو الله موږ له څه راکوي هغو تا واورېدو په دې ایتونو کې چې الله به تعالی څه درکوي بعض سړي واورېدو ما هم ټول ایتونه نه دي بیان کړي تاسو ما تاسو چې قرآن د دې نه ډک دی خو دا به انشاءالله منځ کې تاسو واورئ وخت دومره نه دی چې موږ بس یو آیت تتبع شروع کړو خبره ډېرې زیات اوږدي علماو په کتابونه لیکلي دي په څو جلدونو کې صرف د قرآن فضایل پکې بیان شوي دي صفات او شان او مقام پکې بیان کړي
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث رواله ذخیره د احادیثو ډکه ده دینه قرآن چې څوک زده کوي که نه د تاسو دلته زده کول راغلي او وخت خپل ورکوئ اوس دا پته نشي چې روان وخت کې به هم دغه شانې که نه دغه ستاسو خپل کار ده خو که د چا دا جذبه یي چې زه قرآن زده کړم نو ګوره قرآن زده کوونکي یادوونکي اورېدونکي بیانوونکي دا معمولي خلک نه دي حدیث کې راځي امام نسائی امام ابن ماجه راوړی دی انس بن مالک رضی الله عنه وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ان لله اهلین من الناس په دې خلکو کې بعض د الله خاص خلک دي بعض خاص د الله خلک دي خاص الله والا صحابه کرام یا رسول الله من هم دا څوک دي هم اهل القرآن اهل الله وخاصته قرآن والا د الله خاص خلک دي قرآن والا الله والا دي چې څوک هم قرآن زده کوي د الله په خاصو بندګانو کې دي دا څومره لوی فضیلت دی د ټولو نه زیات حقدار د عزت هم دقه سړی دی چې قرآن زده کوي او یا بیانوي یا یادوي یا په عمل کوي چې هر طرف ته ورځي حدیث کې درځي د ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د الله قدر کول دادي ګوره وی د الله قدر کول دادي چې ته د هغه مسلمان قدر وکړي چې د هغه په ویښتو کې سپین لګېدلی بوډای دې بوډا قدر کول په اصل کې د الله قدر کول دي او دغه شان د هغه چا قدر کول چې په سینه کې قرآن پروتي د قدر کول د الله قدر کول دي حدیث کې راځي عثمان بن عفان رضی الله عنه مشهور حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په صحیح بخاری کې بار بار به تاسو اورېدلی خیرکم من تعلم القرآن وعلم په تاسو کې بهترین خلک هغه دي چې قرآن زده کوي په خپله او نورو ته یې ښیي دی نه دي ویلي چې تاسو کې بهترین مالداره خلک دي تاسو کې بهترین هغه دي زموږ د پښتانه په جایدادونو ډېر مین تاسو کې بهترین هغه دي چې را سره جایداد ډېر وي نه تاسو کې بهترین هغه دي چې ښایسته دی او د نسب نه زورور دی تاسو کې بهترین خلک هغه دي چې هغه قرآن زده کوي او یې نورو ته ښیي په خپله زده کوي او یې نورو ته زده کوي دا بهترین خلک دي کوم ملګري چې د قرآن دې درسونو ته کیني دوی دا کار معمولي نه ګڼي ولې دوی په لوی عبادت کې لګیا دي د الله د کلام سره واسطه ده د هغې د لاسه د بهترین خلک ته او د هغې د لاسه به الله عزت ورکوي او ځکه حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی د عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين الله د دې قوم د لاسه ډېر الله د دې کتاب د لاسه ډېر قومونه عزتمن کړي دي اوچت کړي دي او ډېر خلک یې ذلیله کړي دي د لاسه چا چې منلی د الله عزتمن کړي چا چې شاته گزار کړي دی الله بې عزته کړي او څه ناشنا اجر میلاویږي د دې په زده کولو باندې څومره تکلیف چې تا ته میلاویږي که نه د دې بدل الله ناشنا اجر درکړي دا ما ته پته د قرآن یادول او زده کول او دې له وخت ورکول دا هېڅ اسان کار نه دی یو سړی دې له وخت ورکړي او کارونه پرېږدي او مصروفیات پرېږدي او دنیا پریدي او ناسی دی ته لیکل کوي یادول کوي د محنت دی د کوشش دی خو دا ته چې د کوم رب دا کتاب یادې که نه هغه ډېر قدرمن رب دی هغه د عمل قدر کوي هغه د معمولي عمل هم قدر کوي او ځکه حدیث کې راځي د عایشه رضی الله عنها روایت دی متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به کم سړی چې قرآن لولي او دی پکې ماهر پوهیږي پې مع السفرة الکرام البرره د ده مقام د عزتمنو ملایکو سره دی د هغوی سره یو ځای دی د هغو ځان له شان دی والذي يقرأ القرآن او څوک چې قرآن لولي بعض ملګري وایي زموږ ژبه پیړی شوې ده موږ پرې نه پوهېږو سیټ ته پرېږدي خو دا موږ یې زده کوم دې دپاره چې نه پوهېږو پرې که نه موږ ولې زده کوو چې پوه شو پرې
نو یادیږي په دې طریقه زده کیږي په دې طریقه ته به محنت کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک چې قرآن لولي ويتتعتع فيه وهو عليه شاق او جبه پکې نښلي قرآن لولي جبه پکې نښلي له اجران الله بدل دوا اجر ورکړي د تکلیف د تیرول او د قرآن د لوستلو. ته چې دلته کښېني تفسیر زده کوې او په تا ګراني نه پوهېږي په سخته تیرې تکلیف تیرې دې ټول هر څه الله تعالی اجر درکوي. دا معمولي مه ګڼه. او یو ناشنا زیری در درکم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه او زار او قربان دغه د حدیثونو نه او الله یې د مرګه پورې موږ له د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې عمل کولو توفیق راکړي. نبی الهدى هغه پیغمبر چې د هدایت لارې واضحه کړې ده هغه یو ناشنا تصویر موږ ته بیان کړی دی چې د قرآن به په څه طریقه د خپل ملګري دپاره سفارش کوي او د حدیث ته غوږ کېږي اکثر ملګري به اول پیروي. امام ترمذي راوړی د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې یجیء القرآن یوم القیامه قرآن براشي د قیامت په ورځ قرآن براشي د قیامت په ورځ فیقول یا ربي حله او د خپل ملګري په باره کې به الله ته وایي ویا الله ښایسته لباس ورته ور واچوه. ملګری د قرآن څوک دی؟ صرف تلاوت دی؟ عمل پې کوي عمل سوچ پکې کوي تفسیر ترجمه یې زده کوي تلاوتونه کې د ټولې خبرې پکې داخلي وي. یا الله دته ښایسته لباس ور واچوه دله عزت ورکوه. یا الله قرآن به وایي فیلبس تاج الکرامه چې کله دا قرآن دا وایي نو الله به د دغه انسان په سر باندې د عزت تاج کیږي د ټول مخلوق په مخ کې د عزت تاج به دې سړي په سر کیږي. په دې خبره ختمه نه شو دا زموږ ټول دپاره زیری دی او تش زیری نه دی وری څوک چې عمل کوي هغه دپاره زیری چې ناسې ورته خوشحالي وي یا ربي زده یا الله نور عزت ولا ورکړه. قرآن بو یا الله نور عزت ولا ورکړه. فیلبس حلة الکرامه الله بو ته یو ناشنا د عزت لباس ور واچوي د عزت تاج ورسره د عزت لباس. په دې خبره ختمه نه شو. قرآن به وایي چې او دا ناشنا خبره یا رب ارض عني یا الله دن راضي شه فيرضى عنا الله به راضي شه بیا به ته وویلی شي اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة. په دې د پاسه د عزت تاج د عزت لباس الله ته راضي شو. په دې د پاسه اوس قرآن لولا څومره چې تا ته قرآن یاد دی دومره به ستا مرتبه په جنت کې اوچتېږي او په هر آیت به درته یو نیکي میلاویږي په آخرت کې. او دا ستاسو مرضي دی جنت کې څومره مرتبې غواړي څومره قرآن چې ته یادي دا په قل هو باندې چې ټول عمر لمونځ کوي دوی لپاره د سوچ خبره ده. او دا بعض وایي موږ ته اخري لس سورتونه یاد دي بس دا غټه توره والې د اخري لس سورتونه هغه هم ګډوډ وایي اکثر. څومره چې تا ته قرآن یاد دی دومره به جنت کې به دې مرتبې ورکېږي او هر آیت سره نیکي. دا حدیث امام ترمذي راوړی او په صحیح مسلم کې حدیث دی چې قرآن لولئ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. دا قرآن به د قیامت پر ورځ شفاعت کوي د خپل ملګري. نو دا زیری دی که نه دی زموږ دپاره چې قرآن ستا سپارش وکړي نور ته څه غواړي خو د هله سفارش کوي ته ورسره ملګرتیا وکړي. داسې خو تاله سفارش نه کوي چې پروت دی په المارۍ کې او دوړه پې پرته ده او میاشتې او هفتې او کلونه تېر شي او ته یې نه راړي. روجه کې دې ورته اراده کړې بس په روجه کې به یې رالم هغه هم ډزه ختم او ډزه ختم او پوهېږي پې نه چې څه وایي او څه نه وایي. دغه ملګرتیا ده قرآن سره ملګرتیا چې جدا یې نه کړي د ځان نه. موږ به یو وخت کې زموږ یو استاذ د مصر و
او الله سبحانه وتعالی دغه په ژوند کې برکت واچي. هغه نه ما د علم د قراتو د زده کو. نو کله چې زه هغه به جمعات ته ورلم سهار مانځنه بعد، نو ما به هلته جمعات کې د المارۍ نه قرآن راواغېستو، بیا به م هغه ته اورم. نو هغه ما ته وایي چې نه، ته ځان له یو وړوکی قرآن پیدا کړې چې هغه ستا ملګری هر ځای کې، هر ځای کې. په ورځو کې دا موبایل او دا قصې خو نه وي، هغه نورې موبایل وي، دا نه وي راوتې دا ټچ وه. نو ما سره اوس هم شتي 3 قرآنونه ما سره پراته دي د جیب، هغه اوس هم شتي. او هغه نوم او تاریخ پې ما لیکلی چې د شیخ سره مې په اولني پاڼه مې لیکلی چې فلاني شیخ سره مې په دې تاریخ شروع کړی، هغه ما سره مې په جیب کې. اوس ناشنا نصیحت یې ما ته کړی، وایي چې دا ستا ملګری وي، دا مه جدا کوه د ځان نه. ګاډي کې راته موقع میلاویږي وایې په لاره مراجعه کې چېرته آیت نه خطا شي چې لږ ون خلیفه کې بس کولاوی ګوره. جمعات کې ناستې ځان له به دغه خپل قرآن کې وایه، کوم ځای کې څه مسله راشي په قرت کې اهمه وي، دې ته نشان وکړه، ګاډي ته یې ولیکه چې دلته دا مسله ده، دا به تا سره پروت وي ټول عمر. نو دا قرآن خپل ملګری که ما ته وایي، ناشنا نصیحت یې کړه. نو قرآن سره ملګرتیا دا نه ده چې د ریخمي کپړې نه دي ولا غلاب جوړ کړی او صرف ښکلی را ښکلی. زموږ دا خلک د ښکلولو ته کړي چې د ښکلولو او په المارۍ کې د برابرولو، که چېرته کوږ ویني لږ داسې کوي بس زر زر به برابر کړي، عمل پرې نه کړي. دا زموږ مذهب وایي جدا دی، قرآن نه علاوه بل کوم مذهب دی ستا. او یا د ګاډي په سیچبوډ ایښودی چې اکسیډنټ نه کېږي، او یا چې نوی کور جوړ کړي مخامخ ایښودی چې کور نه نظر کړي. دا قرآن دې لپاره دې په دې تبه دی چې قرآن به زما سفارش کوي. قرآن سره ملګرتیا وکړه، سفارش ته نه کوي. ملګرتیا دا ده چې ویې وایه، زده که عمل پې وکړه، خلکو ته بیان کړه، دا د قرآن سره ملګرتیا ده، دا به شفاعت کوي ستا. او صرف یعنی سبحان الله دې ته سوچ وکړئ، قرآن یادول زده کول په عمل کو دا ډېره غټه خبره ده. یو خو ځان له فضیلت صرف په دې مجلس کې چې ته کښېني که نه دلته د کوم ملګري چې دلته کښېني دوی دپاره ځای دی. دا حدیث ما څو پیرې بیان کړی هم دی، په صحیح مسلم کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. کله چې یو قوم د الله په کور کې راجمع شي، بعضو حدیثونو کې عام خبر راغلی چې په هر ځای کې راجمع شي، او دوی وایي څه د الله کتاب وایي یتدارسونه بینهم، خپل منځ کې یې زده کوي. په دوی باندې د الله د طرف نه دوی په زړونو باندې سکون او اطمینان راکوزېږي، د الله په رحمت کې ډوب شي. ملائک د دوی نه ګیر چاپېره ګیره واچي، وذکرهم الله فی من عنده، الله د دې خلکو تذکره بره په اسمانونو کې کوي. دا صرف د دې مجلس فضیلت دی چې کوم مجلس کې ته ناست نو دا چې زده کړي او عمل پې وکړي او خلکو ته بیان کړي، الله تعالی څومره اجر درکړي. امام ترمذي هغه حدیث دی مشهور، تاسو ته به یاد وي، من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنة بعشر امثالها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک چې قرآن ولولي نو یو ټکی باندې نیکی ده، یو نیکی لس چنده ده. نو په یو ټکی باندې څو نیکیانې شوې؟ لس. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا اقول الف لام میم حرف، زه ګوره دا نه یم چې الف لام میم ټول یو ټکی دی، ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ځان له ټکی دی، میم ځان له دی، الف ځان له دی، لام ځان له دی، میم ځان له دی. صرف الف لام میم 13 نیکیانې ته وګټئ. نو چې الف لام میم ته ووي او د هغې ترجمه په هغې پوه کېده، بیا عمل، بیا نور ته بیا نور، دا نیکیانې به څومره ډېرې دي او څومره لویه سلسله ده. نو دا قرآن چې موږ یې زده کوو، دا د الله سره یو لوی تجارت دی. ګورئ دې کې به سستي نه کوئ، ښه د زړه د کومې نه کوشش به کوئ د الله د کتاب د یادولو. او دا هغه کتاب دی که نه چې د مرګ نه بعد هم تا ته فایده میلاویږي کله چې تا دا یې زده کړی. حدیث امام ابن ماجه راوړی دی،
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د ابو هريره د حدیث دی چې کله یو انسان مړ شي نو هغه کم اعمال دي چې د مرګ نه بعد هم دته د هغې فایده رسي علما علمه ونشره چې علم یې زده کړی او نورو ته یې ښوولی وولدا صالحا ترکه چې شاته نیکمل اولاد پرېښودی ومصحفا ورثه او قرآن یې چاله ورکړی په میراث کې او مسجدا بناه یې جماعت جوړ کړی او بیتا لابن السبیل بناه یې د مسافرو دپاره مسافرخانه جوړه کړي او نهرا اجراه یې یو وله روانه کړي او صدقة اخرجها من ماله او یې صدقه د خپل مال نه ورکړي نو دې کې وګوره چې علم یې زده کړی او نورو ته یې ښوولی دا کې قرآن دننه راغی که نه قرآن پکې نه راځي قرآن خو د علم بنیاد دی قرآن د علم څه دی بنیاد دی نو موږ انشاءالله په یو عظیم الشان تجارت کیو د الله سره او یو لوی کار کیو داسې معمولي خبره نه ده حدیث کې داسې راځي څه ناشنا روایت دی امام احمد راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د انسان په قبر کې کېښودی شي کنه د حدیث ته غوږ کېږدي کله چې د انسان په قبر کې کېښودی شي ان القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره کله چې دا سړی د قیامت پر ورځ د قبر نه راپاسي کنه دا قرآن به ورسره میلاویږي د قیامت پر ورځ چې ته د قبر نه راپاسېدې او په دې قرآن دې عمل کړی او دا دې زده کړی او خلکو ته دې ښوولی قرآن به تا سره میلاویږي دا قرآن به دې سړي ته وایي چې هل تعریفوني ته ما پېژنې او زه تا نه پېژنم ما پېژنې وي نه تا نه پېژنم وی انا صاحبك القرآن زه خو ستا ملګری یم قرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك زاد قرآن یم چې زما د لاسه دې شپې شوګیر کړي ځکه ما لږ ساعت مخکې وي چې ملګرتیا د خولې نه ده ګورې وی ما په تا باندې شپې شوګیر کړي دي دا ملګرتیا په کار ده ستا نه خو 2 منټه هم په ورځ کې نه دي اخیستي شپه شوګیرول لا پرېږده 2 منټه لس منټه دې نه دي ورکړي قرآن له زما د لاسه وي ته تږی شوی ته ستړی شوی نن به وي هر تاجر ته د هغه د تجارت هغه فایده او نقصان هغه هر څه به ورته میلاویږي او ستا چې کوم تجارت ته تا چې کړی د هغه به تا ته نن د هغې فایدې میلاویږي فیعطى الملک بیمینه په دې ښی لاس کې به ورته باچایي میلاو شي والخلد بشماله په ګس لاس کې همیشه پاتې کېدل په جنت کې دا به ورته میلاو شي ویوضع على رأسه تاج الوقار د عزت تاج به ورته په سر باندې کېښودی شي الله اکبر ویکسى والداه حلتين او د هغه مور پلار ته به 2 صادره ور واچولی شي خو داسې صادره به یې که نه چې دنیا وما فیها د هغې قدر او قیمت نشي ادا کولی د هغه مور پلار به وي بیمه کوسینا هذه یا الله دا صادرې د څه د لاسه دې کوم فایده ده کوم خلک چې خپلو بچو باندې قرآنونه یادوي او زده کوي په علما دې جوړوي د هغو دپاره زیری دی یا الله وی دا ولي فيقال بأخذ ولدكم القرآن ځکه چې وستا بچی قرآن زده کړه او عمل یې پې کوو یادوي د هغې د لاسه نن تاسو ته د عزت میلاو شوی دی که مور پلار چې بچو ته قرآن وښیي که نه نو دا لوی عزت مور پلار ته دومره عزت میلاویږي د دې سړي به څومره عزت وي دا معمولی مه ګڼئ چې موږ رالو درس کې کېناستو خبره ختمه شو حدیث کې دا راځي او صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته یې ورځ وی تاسو کې څوک دا خبره خوښوي چې د بطحان علاقې ته ورشي یا عقیق علاقې ته دا مدینې سره نږدې ځایونه دي او د هغه ځینه 2 اوښان راولي قیمتي اوښان صحابه کرام یا رسول الله موږ ټول دغه خوښو قیمتي اوښان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په تاسو کې یو سړی جومات ته لاړ شي که نه غوږ ورته کېږدي
او دې ازده کی او یقرأ یا تلاوتو کی آیتین من کتاب الله صرف د 2 آیتونو خیر له من ناقتین دا 2 آیتونو ازده کول دا 2 خانونه غوره دي بیا درې نه څلور نه دي څه نو سم خیال چې سړی د ټولو دوره کې ناست او د الله ټول قرآن زده کړي څومره اجر به الله غله ورکړي. او یو حدیث کې راځي امام طبراني وایي امام طبراني دا روایت راوړی دی صحابه کرام وایي چې یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووت موږ په جومات کې ناست وایي چې ابشروا و ابشروا زیری دی او زیری دی دا زیری د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه والی اتشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله تاسو دا گواہی کوي چې د عبادت حقدار یې کې یوازې الله دی او زه د الله پیغمبر یم. هغه ته او نعم یا رسول الله مخ دې گواہی کوي فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. دا قرآن دا الله دا کتاب دا یو پړی دی یو رسی ده چې د دې پړي یو سر د الله په لاس کې دی او بل تاسو سره دی. که دا پړی تاسو مضبوط راونیو دا کتاب هم راونیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زیری درله درکومه چې هېڅ چېرته به هم ګمراه نه شئ. نو هغه دا کتاب دی چې موږ به انشاءالله په دې مبارکه دوره کې د هغې تفسیر کوو. د یو څو فضایل د دې لپاره چې د ملګرو د رونو او د خویندو جذبه هغه راوچته شي او هغوی را بیدار شي د دې د زده کولو لپاره. زموږ دا مبارکه دوره دا به انشاءالله د الله په توفیق سره که الله ژوند راکړو 2 میاشتې به شعبان او رمضان. زما طریقه د قرآن د ترجمه او د تفسیر هغه ډېره اسانه ده او ځکه زه اکثر کوشش کوم چې د نورو مولیانو په شان او علماو په شان د هغوی د طریقې سپکاوی نه کوم خو هر یو خپله طریقه بعض پکې ډېر داسې علمي اصطلاحات او عربۍ کې خبرې او هغې باندې بیا اکثر پکې زده کوونکي پوه نه شي. زه حتی الوسه کوشش کوم د الله په توفیق سره چې د خپل مسلمانان عوام او خاص چې څومره هم دي که هغه طالب علم دی که هغه عام دی خو زه یم چې دی پوه شي د الله په کتاب باندې د هغې لپاره ښه په اسانه پښتو کې او ښه زموږ د معاشرې خبرې دغه خپلې خبرې به یې ټولې چې په هغې باندې به تاسو پوهېږئ انشاءالله. بل زموږ په دوره تفسیر کې الحمدلله دای چې د قرآن وضاحت هغه د الله په کتاب سره یعنی قرآن واضح کول د الله په کتاب سره یا د پیغمبر په خبرو سره یا د صحابه کرامو په اقوالو سره یا د سلف صالحینو په اقوالو سره. دغه شان په دې دوره کې به د الله په توفیق سره دي کې به منګړت کیسې د بزرګانو پالتو بې سنده قیسې دا بنئ ای به قیسې د الله د کتاب قیسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو قیسې د صحابه کرامو یا که د عام مؤمنانو خو با سنده فایدهمنې قیسې دغه منګړت قیسې بنئ. دغه شان په دې درس کې صرف دا نه چې د قرآن ترجمه یې زده کړئ انشاءالله چې موږ سره دې درسونو کې کینی 2 میاشتې په توجه سره هر سړی نه یادو داسې نه چې سړی په اخره کې راشي وایي چې په ما اثر نه دی کړی زما بیا د هغې څه کار دی تا کوشش نه دی کړی چې د دې نه کله د دوره ختمېږي نو انشاءالله دا ملګري چا چې کوشش کړی په قرآن باندې به هم څه نه څه پوهوي او بل دا چې یو دیني تربیت پکې عقیده تقوا دینداری د پیغمبر تابعداري دا ټولې خبرې به پکې زده کېږي انشاءالله. کوم ځای کې چې آیتونه واضح وي د هغې ترجمه کوم ځای کې چې وضاحت ته ضرورت وي د هغې به وضاحت کېږي. هر صورت چې شروع کوو د هغې باره کې بعض اهم معلومات هغه به انشاءالله د هر صورت په اوله کې بیانو. هر ځای کې چې کم حکمت راځي کم فایده راځي هغه به بیانو. حتی اوسه کوشش وکړو 2 میاشتې دا ډېر لږ عمر دی که سړی په کلونو قرآن ته کښېني که نه په کلونو نو بیا هم حق نشي ادا کولی څنګه چې پکار دی.
خو دا صرف هغسې یعنې داسې کوشش سرسري چې د مسلمانان د خپل رب په دې کلام باندې څه نه څه پوه شي، دغه کوشش دی. نور دا دعوونه څوک کولی شي او که چا وکړه هغه لیونی دی چې یعنې زه په 2 میاشتو کې پوره قرآن داسې بیانوم څنګه چې حق دی، دا نه منلو خبره ده. څه نه څه وضاحت، څه نه څه حکمتونه، څه نه څه فایدې دا به انشاءالله بیانېږي. وختونه معلوم دي، شعبان په میاشت کې مخصوصا منځنه بعد او رمضان کې که الله ژوند راکړو انشاءالله نو ماسپښین او مازدیګر. خو دا یو خبره درته وکړم، ګورئ الله سبحانه وتعالی قرآن کې د یو کس تذکره کړې ده، الذي اعطى قلیلا واکدا، لږ مالې ولګو بیا بند شوی. نو دا بس جذباتیان په اوله کې جذباتیان او ځان سره کتاب راوړه، قرآن راوړه، سورې ځي به ګوري، بیا درس کې سره یې نه داسې جذبه ځان سره مه راوړئ چې هغه ختمېدونکې جذبه وي. زموږ داسې جذبه په کار دی چې هغه د مرګه پورې وي، او کم سے کم چې له 2 میاشتو خو جذبې سره سړی تېرېږي. نو د الله سبحانه وتعالی نعمتونه ډېر دي، ښایسته جومات، امن و امان، نعمتونه، او کم ملګري چې لرې نه ویني هغوی سره د انټرنیټ دا نعمت څوک یې چې اوري څوک یې چې ویني، نو نعمتونه الحمدلله ډېر دي. که په دې کې یو سړی بیا جذبې کمیږي دا د هغه خپل نقصان دی. زموږ هغه جذبه په کار دی چې هغه همیشې دا جذباتي دینداري دا د الله هم نه ده خوښه. ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د الله لږ عمل خوښي خو چې همیشوالی پي، د الله لږ عمل خوښي خو چې همیشوالی پي. دا چې دورې په اوله کې ځان دې سم دغه جوړ کړی او بس ما یو ټول قرآن یې زده کړو، په اول صف کې کښېنه، بیا چې روجې شروع شي بس بیا خوب ستړی څنګه د روجې په خوله به کښېنو. دا خبرې بیا دلالت کوي په دې باندې چې جذبه دې وقتي طور وه. نو زموږ داسې ملګري پکار دي چې د هغوی جذبه دورې د اخره پورې. کم ملګري چې موږ سره شرکت کوي او زما ګوره په دې ملګرو باندې نظري دې سوچ مه کوو چې زه ګوره راته پته لګي چې کم ملګری درس کې نشتي، کم نوی راځي، کم څو ورځونه راروان، دا ټول الحمدلله زما ذهن کې. کم ملګری چې درس له په اهتمام راځي هغه له به انشاءالله د دورې په اختتام کې هغه له به د هغې یو شهاده او سند هم ورکوو باذن الله. او چې کم راځي او کوشش کوي او محنت کوي. بله دا چې زما ملګرو ته دا خواست دی کم ملګري چې تکړه دي هغه مخکې کښېنئ، نږدې کښېنئ، او دا د تکړه طالب علم نښه ده چې دی د استاذ خوا کې کښېنئ. دا کوم چې دې ګوټونو کې ناستې دم ته زیاتې کوي دلته مخامخ کښېنئ، ډډه لګول وده کېده، 1 ګنټه قرآن بیانېږي په هغې کې هم ته ډډې لګې، ګوټ له زور ورکوې، او ایسي خوا کې کښېنم او پنکې سره کښېنم. څه به وایي چې موږ داسې 1 میاشت ډډې لګولو له راغلي وو، 1 ګنټه ده. نو استاذ ته نږدې دا تجربې خبره ده، ما په خپلو سترګو لیدلي چې کم طالب علم کم هلک به استاذ نه لرې ناست و که نه، موږ سره به به شاته ناست و، جومات دیوال ته به ډډه لګول اخره کې، یا په کلاس کې به شاته ناست و، هغه به هېڅ نه پوهېده. تکړه طالب علم هغه د استاذ د خپو په خوا کې ناستي، دا یې زده کوي. تکړه طالب علم د استاذ د خپو په خوا کې نه، خپو په خوا کې د استاذ پې بیا نظري او پیژنیم چې دا زما شاګرد دی، دی تکړه دی، دی نه دی تکړه. بل تپوس دې کوي ها پلانیه ته اوس به زه داسې هغه ته چې ګوټ کې ناست ته به څه پرې ناست دی ځانله پروت دی هلته، زه څه کوم یا دغه ګوټ کې ناست دلته بل دا چې مایني، نو چې مایني مثال کې ډډه به نه لګوي، خوب به نه ورځي، سستي به پې نه راځي. استاذ ته مخامخ کې ناستو دا فایده چې سړی کله مخامخ استاذ ویني نو دی بیداري او د دې استاذ نه ولا حیا ورځي. دغه شان دا خبره یاده کوي چې طریقه د علم د زده کولو هغه دا ده چې تا سره قرآني، قلمي او کتابي.
یو دفتر یو رجسټر صحیح چې پای کې ته څه نه څه لیکل دا طریقه ده چې تاسو سره یو رجسټر یو کتابي په هغې ته ولیکي دوره تفسیر د فلاني کال د فلاني استاد سره. بیا فایدهمن خبره لیکه موږ سوره بقره کې لیکو آیت نمبر 55 فایده بیان شو ولیکه 55 ګول دایره دې تاو مخکې فایده بیا دې سره نور سورتونه په دې طریقې سره علم زده کېږي. العلم صید والکتابة قیده. علم چې د احکار دی او لیکلي تړل دي د احکار. نو شاعر ویل ډېر کمقل سړی دی چې احکار وکړي او بیا په بازار کې کوله وپرېږدي. تاسو 2 میاشتې کېناستئ ما سره ګل او دغه شان لاړ شي څنګه چې راغلي هغه شان به لاړ شي. نو طریقه دا ده او چې په کوم آیت نه پوهېږي څوک او کوم ځای کې زر پیرې تپوس اجازت شته زر پیرې د زرو نه هم زیات که کور ته راپسې راځي که دلته کې که په ټلیفون کې او که په هر ځای کې یو آیت باندې پوه نه شي د هغې وضاحت به درته مونږ انشاءالله د الله په توفیق سره کوو. کوشش به زمونږ دی د الله په توفیق سره چې مونږ د الله د کتاب سره څه نه څه ژوند تیر کړو او په دې ژوند کې هم تبدیلي راشي او د الله طرف ته روان شو او د دې ګناهونو نه د دې بېدینۍ نه د دینه واوړو. دغه زمونږ مقصد او غرض دی. ستاسو دی که نه دی؟ زمونږ ټولو دغه دی. نو طالب علم چې کوم تکړی برای کرم هغه به زما مخې ته کښېني. تکړه مطلب چې هغه قرآن باندې پوهېږي کوشش کوي لیکل کوي هغه به زما مخې ته کښېني او عام ملګري دي هم ټول مخې ته کښېني. خو نږدې به هغه کس کښېني چې هغه تکړی یا ځان تکړه کول غواړي چې زه محنت کوم زه کوشش کوم هغه به نږدې کښېني. نو دې سره به زما هم جذبه ډېرې ځکه زما دا طریقه ده زه په درس کې تپوس ډېر کوم چې دا مې څنګه ووي دا مې څنګه ووي دا مې څنګه ووي او خوا کې راسره داسې نه چې زما دې مخ ته ګوري لکه یو کتاب پاڼې چې ورته کولاو شي نو هغه بیا زما هم طبیعت خرابوي او دومره محنت بیا زه کوم لکه دا میاشت شوه بیا په روژه کې د روژې په خوله مازدیګر ماسپښین او ناس او یو آیت وایه او حدیث وایه او وضاحت کوه اخري نتیجه ته څه چې ته استاذ ته ووایي څه نو په هغه طالب علم بیا کیس که نه خبره غلطه ده که صحیح ده. یو خو چې دا جذبه د اخره پورې وساتئ او بل دا چې کوشش وکړئ چې قرآن د سره وي او ورسره قلم او یو کامپي د سره وي دفتر رجسټر هر شی چې ورته وایي چې هغه د سره وي چې دا فواید ټول لیکي. مخکې ورځو کې ما ته یو کس د پته د انګریزانو یو ملک دی خو ما نه نوم هېر شو هغه ما ته څه تصویران راولېږل واټساپ باندې نو پوره غټې رجسټر یې ډکې کړي دي او سبحان الله په هر یو باندې نوم دی دروس مشکات المصابیح مشکات چې څومره درسونه یې دغه نوټ کړي او دروس علامات الساعه د قیامت نښې دروس ریاض الصالحین او درس کتاب الرقاق داسې ډېر شی ورسره رجسټرې پرتې ما ته دا ټول ما نوټ کړي او دا زه وخت په وخت ووایم. طالب علم دیسي چې د 15 کاله مخکې هم درس ویلی هغه ورسره هم پروت دي چې هغه دا او دلته جنازې او تا ته داسې ناستې لکه دی چې واده له راغلی یا پروګرام له نو سړی وایي چې یالله چای وله راوړم که بالغ وله راوړم. دلته طالب علم لګي چې ډډه یې نه لګولې او تا ته دغه شان ویښ ناست او ته ورته څنګه او تا ته وایي جواب یې دا دی واوره سړي زړه باغ شي چې او الحمدلله دا زم په دنیا کې ژوندو ته لګیم مقبره کې نه یم ناست کله سړی دی سوچي سړی چې ګوره مقبرې منځ کې ناست یم ځکه چې کړس کړوپ نه راځي نه غږ راځي نه اواز راځي نه نور څه راځي نو چې ما ته دا محسوس شي چې او موږ چې چا سره نه شو نو څه دي ژوندي دي که څوک وایي چې ولې مړه په درسونه کښېني نه ژوندي نه مراد چې زړه یې ژوند دی غوږ یې ژوند دی اوري یادوي
او دا حجت چې زه پې نه پوهېږم نو موږ ناست هم دې دپاره وي چې تا پې پوه کړو الله به توفیق سره لکه اوس که یو سړی ما ته د اوس نه چې زه خو پې نه پوهېږم نو زه ته ساده ګورې دا مو خو را دوره شروع کړې دې دپاره چې تا پې پوه وکړو تا خو د اول نه هتیار وګرځول چې زه پې نه پوهېږم بعض کسان په موږ اعتراضونه کوي نو وایي جوی موږ چې دا دغه کوو دا ګشتونه مشتونه کوو وایي زموږ دا د امپړو مدرسه ده لکه بعض علما دعوت ورکړو ما درسونه د راځي که وایي زموږ د امپړو مدرسه ده ما زموږ د مولیانو مدرسه ده مدرسه کې کېږي څه امپړو ته ښودنه کوي نو ما موږ سره ټول مولیان ناسي هره مدرسه کې جامعه کې څوک ورځي چې ورته نه معلومه خو هغلته ورځي که دې دپاره سړی ځي چې زده کړم یو سړی ما ته نه دی یاد کښېنه انشاءالله یاد به یې کړي په توجه سره بل دا چې را درس واورئ هر درس نو سبا له بیا یې وپې راوړه داسې به ته یاد شي خصوصا دا ترجمه یو پیر دې واورې دلته بیا یې واوره بیا یې واوره بیا یې واوره په مخ یې اوره یاده به شي درته او یې زده به یې کړي نو دا طریقه ده زما د طرف نه ما راته وښود نو ستاسو خپله مرضي ده که څوک د 2 میاشتې ناسته کې فایده اخیستل غواړي دا د هغه طریقه ده او که هسې موږ سره اخره پورې کښېني نو امید دی چې الله به له د ناستې اجر ورکړي خو کوم چې لوی مقصد دی هغې کې غریب ناکامه شو دا تاوان دی چې 2 میاشتې سړی دومره کښېني او راشي او وخت ورکړي او هغه په هغه مقصد کې کامیاب نه شي نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له طاقت او توفیق راکړي قرآن باندې د پوه کېدو او د زده کولو او په هغې باندې د عمل کولو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له برکتي ژوند راکړي چې دا دوره پکې سر ته ورسو او الله سبحانه وتعالی دې ما له د هغه څه د ویلو توفیق راکړي چې هغه د قرآن او حدیث موافق او الله دې د هغه خبرې د وینا نه ما لرې ساتي چې هغه د شریعت خلاف او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو په ژوند کې دا عظیم الشان کتاب د دې له برکتونه دې الله زموږ په ژوند کې راولي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين